او سړی پرنګ نه سړی کېږي یوا او سړی هغه دی چې خوی د سړي وي یا په پت کې تور مسلې خدای بے پتہ یار کا شہزادہ وی ورک دی شي د آینه مخې ته سترګې توروي یو خاندي د آینه مخې ته سترګې توروي یو خاندي د چا وژلو لره ځان تیاروي یو خاندي د چا وژلو لره ځان تیاروي یو خاندي د آینه مخې ته سترګې توروي یو خاندي د چا وژلو لره ځان تیاروي یو خاندي د چا وژلو لره ځان تیاروي یو خاندي نه 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 کلونه پس راغلما ستړی ستومانه مسافر کلونه پس راغلما ستړی ستومانه مسافر کلونه پس راغلما او ستړی ستومانه مسافر کلونه پس راغلما مور مې راغاړې وته اوښکې تویوي یو خاندي مور مې راغاړې وته اوښکې تویوي یو خاندي د چا وژلو لره ځان تیاروي یو خاندي د چا وژلو لره ځان تیاروي یو خاندي نه 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 دوی د سپېڅلي لیونتوب له درده څه خبر دي دوی د سپېڅلي لیونتوب له درده څه خبر دي دوی د سپېڅلي لیونتوب له درده څه خبر دي دوی د سپېڅلي لیونتوب له درده څه خبر دي دا خلک پرېږدئ چې بس کاڼي وروي یو خاندي دا خلک پرېږدئ چې بس کاڼي وروي یو خاندي د چا وژلو لره ځان تیاروي یو خاندي د چا وژلو لره ځان تیاروي یو خاندي
ساده دی لا د دروغو په چل نه پوهېږي جلال ساده دی لا د دروغو په چل نه پوهېږي جلال ساده دی لا د دروغو په چل نه پوهېږي کله چې دروغ وایي نو سترګې اړوي او خاندي کله چې دروغ وایي نو سترګې اړوي او خاندي د چا وژنو لره ځان تیاروي او خاندي د چا وژنو لره ځان تیاروي او خاندي د آینې مخې ته سترګې توروي او خاندي د آینې مخې ته سترګې خاندي د چا وژلو لره ځان تیاروي او خاندي د چا وژلو لره ځان تیاروي او خاندي د چا وژلو لره ځان تیاروي خاندي خاندي